صبر سے حکم دے وقت دے کم دے شاعران دے کل کل شاعران دے بالتعبیر انداز سے حال پر صبر دے یا زبیر بھی موضوع فتجارم فتشا بطل تفاق دراش اقبل کلام اور وسط سمار کی فتشا بطل چاپیر میں دزمن اسرو ورو دی ورنا چاپیر میں دزمن اسرو ورو دی ورنا جانان اگے لتا دا ورتن دی ورنا او دا امن نمرغه پاکستان لند کیږي دا امن نمرغه پاکستان لند کیږي لګي دی په فضا کې بارودونه دی ورنا او رسول شروع نو دي چې د ګرنګ ویرانی سی واشي د مینانو پریشانی سی واشي او ته د یارۍ تبلیغ په سترګو کوه چې د ولپت مسلماني سی واشي چې د ګرنګ ویرانی سی واشي د مینانو پریشانی سی واشي او ته د یارۍ تبلیغ په سترګو کوه چې د ولپت مسلماني سی واشي او چې ستا نظر سره نظر جنګوي لکه د غر سره چې سر جنګوي او ګیله ته نه کوه نادان زړګیه زما سودونه یې اکثر جنګوي او یاره زما ستا د جنګ په تمه یاره زما ستا د جنګ په تمه رقیب نوکان هر مازدیګر جنګوي یاره زما ستا د جنګ په تمه رقیب نوکان هر مازدیګر جنګوي او ګیله ته نه کوه نادان زړګیه زما سودونه یې اکثر جنګوي چې ماله زور راکوي دا خبرې سره کوي چې ماله زور راکوي دا خبرې سره کوي جانانه داسې د انا خبرې سره کوي او ستا سر زوري سره کوي چې د پښتو وطن دی ډېره کباره ته زما خبرې سره کوي والسلام حسن صاحب ته خوا کړي چې ستاسو سمال چې زموږ نور کارونه دي نو بخښنه غواړم چکندان دلتا وطن استا قنون دی حاکمی شداہان سے محکوم دی اور جنت دا عیشو پتہ مقائی جدولون وقت شیخان نہ معلوم دی حسن اتیاز سکرانی سے تفاق جراشی حسن اتیاز سکرانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موږ ناشاد سیملو موجود بداګه کې یو څه کې وګړي نه راځي جون می دا جون دې چې پمند او پتر وروږي خو چې بسودي نو زموږ کې د جر وروږي چې هر ورځ په دې اړه په څه کول وځي یا د صاحبنا تر ماهانه د سرور وځي یا د خانانو نوابانو صداري کوي یا په ګاډو یا په بندو کې سواري کوي یا د نهونو جنازو په مزاري کوما یا د دنو په پټو د مزاري کوما یا د تیر باندې وړو دکانداري کوما یا په څو پاړو د نومري کوما یا د رندر د ګاډیان په ډریوري کوما یا آبادی د چا کوم ګیرګاری کوما یا خرپور په خورایم په خرکاری کوما یا د ګیراج د ګودام څوکیداری کوما یا د دروازه سیورولو د بیپاری کوما یا چپړاسي امانتوب په سرکاري کوما په صداقت او د چودین ټول پاره په مزدور دوه په خپلو کې د حلال مزدوري کې مزدور په تنګي کې راځي دا خپل وطن دی مزدور خو دې وخت په لاسو کې د هرڅن دی مزدور څو په ټول په درنه ترغیدت کوي یا د غربت نه په ساتنه حکومت کوي کاله حکمت کاله جدت د حکمتونو قربان کاله ببر له کله کله لاسونو قربان کله سومانه د جنګل کا د قربونو قربان کاله جذبه تحمل د امیدونو قربان تاسو سره وریا وجود کاله فکرونو قربان کاله دې دې ګمان کاله قانونو قربان کاله انا کاله غیرت د عزتونو قربان دې نه هغه عمل سترګې په یونو قربان دې کاله انا کاله غیرت د عزتونو قربان
دې شعرونو خالق د انسان او د انسان د اعلی جنګ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنګ دی په ګرجو کې د دنیا فیصلې وشوې په جومات کې د ایمان د اعلی جنګ دی محمد سعید صاحب څخه خواته چې راشي او کلام ووایي saya bukan Muhammad dari masyarakat bersyarikat Pulau dan program yang memiliki aman yang mudah aman saja profesional segala sebelum talan di rumah terima kui atau ini sudah berdawat dari kepada terima kasih kepada Semakin selamat akan menjadi sesuatu ini sekarang ini dari tapi masa biasa awal mutasal nakamnya kan mutasal nakamnya awal namun tahir hari kita nak menjadi kabul bagi namun tahir ini tujuan pertama Sopo di sana ada tanah menuju ke sana ada kalau yang dia sana beda, masalah hal dua saya beda. Maka saya sudah amanlah mungkin sana menuju ke sana beda. Jadi ada bakar dua ini cuma hal sendiri bakar. Tapi apa yang pada polis ini maka saya pun nak kami. Kita sudah ada di tanah ini dan dah masuk asim ډیر زیاتو کمومره دی دغه نظم چې ما اورېده دغه د احساساتو نه باندې اندازه لګوله چې دا زما په خیال زما برید دا شعور طور بالغ هم نه دی وایي دغه احساسات دغه جذبات داسې نور ملګري شاعران د هغې نه اندازه لګېده چې دې ملک کې دننه څونه خرابې دي زمونږ ژوند کوم تنزل کوم زوال ته مخامخ دی هغه باید د هغې سوچ فکر نه کېږي په یوه شعبه کې چونکې دا ادیبان شاعران د دې ملک نه د مینې انسانیت د ژوند تعمیر په کردار کې ډېر لوی برخه ده نو د دې نه راته وکړو کېدی شي ژوند امن ته حواله کړي ژوند د امن په لاره روان کړي یو څو شعر ویم حضرت سے پستے خبریں د جانان می لکه باد یا اوبه پستې خبرې د جانان می لکه باد یا اوبه زړه مې ټینګ نه شي هغه دم می یا فولاد یا اوبه پستې خبرې د جانان می لکه باد یا اوبه زړه مې ټینګ نه شي هغه دم می یا فولاد یا اوبه دواړو کې یو تیشه به سر کې خخول غوره وي دواړو کې یو تیشه به سر کې خخول غوره وي دا شیرینۍ خبره به غواړي یا فرهاد یا دواړو کې یو تیشه به سر کې خخول غوره وي دا شیرینۍ خبره به غواړي یا فرهاد یا اوږه په اوږه یو سختي یو بل باندې نه ځایږو اوږه په اوږه یو سختي یو بل باندې نه ځایږو منځ کې نور سوي خو دغه یا جایداد یا اوږه اوږه په اوږه یو سختي یو بل باندې نه ځایږو منځ کې نور سوي خو دغه یا جایداد یا اوږه په کالاواخ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي کالاواخ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي د ځانځانۍ دا کلي څه کوي آباد یا اوبه کالاواخ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي د ځانځانۍ دا کلي څه کوي آباد یا اوبه او تودو سړو مو نظریه په یو ځای پرې نه ښوده تودو سړو مو نظریه په یو ځای پرې نه ښوده لکه د ووریو چې ګورې یا جماعت یا اوبه تودو سړو مو نظریه په یو ځای پرې نه ښوده
لکه د واورې چې ګوره یا جماعت او ژوند تر مرګي لکه کوی ته چې ورکوز شي سړی ژوند تر مرګي لکه کوی ته چې ورکوز شي سړی او قدم وړاندې نه دي ښکاري یا بنیاد یا دا صحیح صاحب جوړګړي د یارانو محفوظ نه دي زموږ د سرطان د والونو دیوالونو سبا به راته وایي چې څپیا کې نه بدېږي سبا به راته وایي چې د کورونو دیوالونه اوس شعري تشپاڼې د خپله ته چې راشي نو زموږ د انګازانو سپرلې پاره کړي شعري تشپاڼې मुझे शेर में नहीं लगे बड़ा मजा ये वाला हुआ कमी से तेरी कहीं वो पीस को वही बच्ची मेरा तजारी मन छे डूडे वारी हर काम करवा दो दमरती खतराम पशांति पगंबल तारी देवाजा चिन्ह गरिंदा